د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره ملپلاوي د کابل پوهنتون په علمي شورا کې د ګډون ترڅنګ د یاد پوهنتون له بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب د کابل پوهنتون په علمي شورا کې وویل چې د هیواد تحصیلي بنسټونو ته د سفرونو پر مهال مې له استادانو او علما کرامو سره وکتل چې دواړو اړخونو د عصري او دیني علومو ترمنځ د واټن پر ختمولو ټینګار کاوه. خو دغه سفر کې یوازینی هدف دا شی و چې هغه علما کرام چې هغه تعلق د مدارسو د مساجد سره دی او هغه علماء کرام چې تعلق یې پوهنتون سره دی د جدو طبقو په مابین کې د قرب نږدېوالي کوشش وکړو. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر زیاته کړه چې د استادانو له لوري د علم د پرمختګ او پوهنتونونو د تجهیز حرص د لا زیات کار او خدمت انرژي راکړه. په دغه سفرونو کې یو لوی شی چې موږ ته حوصله راکړه او موږ ته انرژي راکړه د کار ته یې ښه تشویق کړو هغه دا و چې د هر پوهنتون استاز مې لیدلی دی مسؤل نه استاز هغه پر دې حریص و چې دغه علمي میدان څنګه قوي سي دومره حرص به ورسره و لکه خپل د کور په غم کې چې څوک یې همداسې به د دې پوهنتون و د دې محصل و د دې علمي ډګر فکر ورسره و. په دې کې زموږ سره ډېر شوق پیدا شو چې الحمدلله افغانستان کې داسې بچیان پاته دي چې 40 کاله پر تېر شوي دي مختلف انقلابات پر راغلي دي د خارج متاثر شوي نه دي اوس هم د خپل وطن او خپل بچي او خپل پوهنتون په فکر کې دي. وروسته د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اسامه عزیز او دغه پوهنتون علمي مرستیال پوهاند محمد شافع شریفي د یاد پوهنتون د تاریخچه او لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د یادولو وړ ده چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کابل پوهنتون د مسؤلینو په ملتیا دغه پوهنتون له لابراتوارونو عمومي کتابتون آنلاین سرچینو مرکز او نورو بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه.